د یو ورور سوال کړی دی، زما خو دا سوال ډېر خوښ شو. وایي چې زما نظر ډېر لګي، سیچل دی خو بس وایي نه مې ارادې چې چاته نقصان ورسومه، نه په دې مقصد د چا خواله ځم، خو که داسې لوښي ته وګورم چا را روان کړی وي هغه لوښی ماتېږي. که کس رواني هغه ته وګورم یو بس هغه تیندکو خوري ولي او بلکل یې حق حیران کړی یم. حالانکې یو ښه د برکت دعا ولم کومه، نه په دې نیت ځمه. نو اوس زه څه وکړم؟ یو او دویم لا واده مې وي نه دی کړی، واده ته مې اراده ده. نو بعضو کسانو راته ووایي چې ته واده مه کوه. ولې؟ ځکه چې ستا بچو کې هم بیا دا مسله وي، نو بیا به پوره ستاسو یو ټیم وي. بیا خو به تباهي وکړي چې یو سړي دا حل دی که نه چې داسې بچي هم شو دغه هم شو بس بیا. نو اوس زه څه وکړم؟ الجواب، اول خو دا مسله یاده کړئ چې نظر لګېده دا حق دی. نظر لګېده دا بلکل حق دی، دا د قرآن او د حدیث نه ثابت دی. او رسول صلی الله علیه وسلم وی حدیث کې په صحیح مسلم کې دی العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین. که چېرته د تقدیر نه څه شی مخکې کېدی شوی دا نظر لګېده به ترې مخکې شي. صحیح حدیث دی. اوس د عقل په بنا د دې رد کول چې دا خو چې تا د بعض پکې داسې راوتي وي چې څوک وایي چې نظر لګي دی مشرک دی. دا نوې مسله ده. میډ ان پاکستان، میډ ان افغانستان، میډ ان انډیا، دا نوې مسلې زموږ سره ایجادي اکثر. دا مشرک دی جي، که څه شرکي کړی دی وایي دی وایي چې نظر لګي. نو څه شرکي کړی دی؟ نو وګوره وایي دی وایي چې لکه پخپله لکه دې نظر کې دومره طاقت شتي چې هلته نقصان ورسوده، نو دی د الله سره برخدار جوړ نه کړو. موږ چا دا خبره کړې ده چې دا سر دی پخپله په ده کې دی. نظر لګي ورسره دا قید به لګوي چې کله الله وغواړي، کله الله وغواړي. نو هغه یو سبب شو. نور اصل د دې مصیبت راوستونکی هغه څوک دی؟ الله دی. په ډېرو خلکو ګوره خلکو کوډې کړي دي، جادوی پې کړی دی، خو څه نقصان یې ورته نه دی رسولی ځکه چې الله نه دی غوښتی، او ډېرو ته یې نقصان رسولی دی. دغه شان دا بد نظر دی، چا ته پې نقصان رسېدلی دی، چا ته نقصان نه دی رسېدلی. بیا دې ورور له ورسره ځو، مسله ده ګټه ده. ده ته دا وایو چې اولنی کار ته دا کوو چې دعاګانې ډېرې غواړه چې الله ستا دا مسله حل کړي. اولنۍ لار دا ده چې ته څه کوه؟ دعاګانې ډېرې غواړه، الله ته عاجزي راښکاره کوه. او زه یو دوه دعاګانې صرف درته ښیم، نور هم دي ډېرې، او دا یاد کړئ ډېرې فایدهمنې دي. ښه زموږ ټولو دپاره فایدهمنې دي. سبحان الله داسې دعا چې بلکل د دې رور د مسلې سره مناسب. او دا موږ هغه اذکارو کې د دې وضاحت کړی، امام ترمذي راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته اللهم انی اعوذ بک من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د هغه شر نه چې زما د غوږ سره تعلق ساتي، او شر زما د سترګې، او شر زما د ژبې، او شر زما د زړه. وګوره شر د څه شي؟ د سترګو پکې ذکر شو. بله یو دعا ده امام احمد راوړې ده، اکثر ملګرو ته به دا نه یاده. اللهم عالم الغیب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د هغه شر نه چې زما په نفس کې پروت دی. خیال هم دې دعا ته که نه. دریم کار دې ورور ته موږ دا وایو چې په الله باندې به ښه ګمان ساتي. چې کله دې په الله ښه ګمان ساتو نو الله تا سره هغه څه کوي چې رسې پې ته ګمان ساتي. څلورمه خبره موږ دې ته دا کوو چې که ستا دا حالي نو حتی الوسه کوشش کوه چې د خلکو سره ګډون مه کوه. ځان د بیټکونو د مجالسو د خلکو نه حتی الوسه ځان لرې ساته. چې تا ته پته چې دا مسله ماته جوړي.
او په دې باندې باقاعده علماو لیکل کړي دي لکه امام نووي رحمه الله، امام ابن القیم په زاد المعاد کې وی که چېرته یو کس په دې مشهور شو چې دی نظرباز دی او نظر یې بس په ټکه لګي او نقصان خلکو ته رسي، نو دغه وخت باچا له پکار ده چې په ده باندې پابندي ولګوي چې دی به د کور نه نه راوشي. ښه نو دی به د رزق څه کوي؟ نو دا دغه وخت د باچا ذمهواري ده چې ده له تنخواه ولګوي. او له یو علم پکې دا خبره کړې ده، وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې چا اوږه او پیاز خوړلي جومات ته دې نه راځي. دې خلکو له ډېر تکلیف ورکوي که دا یو ډېر تکلیف ورکوي؟ دا نظر یې چې دی. نو بیا هغه وخت باچا له پکار دی چې دی څه کړي؟ دی پابند د کور کړي. نو موږ دې ورور ته دا وایو چې حتی الوسع ته د خلکو سره مه میلاوېږه. پنځم کار ده ته موږ دا وایو چې همیشه چې څوک وینو نو د برکت دعا وله غواړه. رسول وسلم وی کله چې تاسو کې څوک، امام ابن ماجه دا روایت راوړی، تاسو کې څوک ویني د خپل ورور سره هغه څه چې دی په تعجب کې اچوي. یو کس دې ولیدو بدن یې ښایسته دی، یو کس دې ولیدو علم ورسره مزیدار دی، یو کس دې ولیدو مالداره دی، یو کس کور ښکلی دی، یو کس بچي ښایسته دي، هر څه چې تا په تعجب کې اچوي. رسول صلی الله علیه وسلم فلیدعو له بالبرکه. څه به وایي؟ برکت دعا. څه به وایي؟ تبارک الله. ماشاء الله وایو، خو د ماشاء الله نه د تبارک الله ټکی اهم دی. ها تبارک الله. نو که ماشاء الله وایي نو بیا پوره ووایه. څه ورسره ووایه؟ ماشاء الله تبارک الله. ولا تبارک الله لازم دی. دې کې دعا ده. تبارک الله څه مطلب دی؟ الله دې پکې برکت واچوي. محض ماشاء الله مطلب ده که دی چې څه الله وغواړي هغه یې کوي. نو هغې خو ته دعا ونه غوښته که نه، دعا اصل کې به څه کې ده؟ هغه په تبارک الله کې ده. شپږمه خبره دې ورور ته موږ دا کوو چې په ځان باندې دم اچوه. کله د انسان سره شیطانان ډېر شي که نه، دا یو اثر د دې ګورئ، یو نښه د دې ده چې دې کس سره شیطانان هغه ډېر شوي دي. او رسول صلی الله علیه وسلم العین حق، یو حدیث کې راځي نظر لګېده حق دی، ویحضر بها الشیطان، او شیطان ورته حاضرېږي. شیطان دا خوښوي. او دویم وحسد ابن آدم، او د آدم د بچي د حسد د لاسه. نو یو موږ دې ورور ته وایو چې په ځان باندې څه کوه؟ دم اچوه. بل ورته زه دا خبره کوم، اومه خبره، که تا ته څوک معلومي او تا نظره کړی نو بیا داسې کار وکړه چې اودس چاردام وکړه، کمې اوبه چې پاتې شو هغه هغه له ورکړه. یا داسې وکړه چې څه اوبه تا څکلي دي، جوس دې څکلي دي، کم چې پاتې شوي دي هغه هغه له ورکړه چې هغه یې وڅکي. یا څه شي سره ستا بدن لګېدلی دی، په څه شي دی لاس یې ښودی دی، یا بل څه داسې شی دی نو هغه په اوبو کې وینځو، هغه اوبه هغه له ورکړه چې الله رب العزت د هغه نه د اثرات دا ختم کړي. په دې به غسل وکړي. اخرنۍ خبره هغه دا ده چې موږ ورته وایو چې واده وکړه، واده وکړه. ولې دا نصیحت چې زما خوښ نه شو هغه ته که څنګه واده دې وکړي. ځکه چې دا مسله ثابته نه ده. لکه اوس یو کس ته د هغه نظر ډېر لګي، دا چا ویلي چې د بچو به هم دا صفت وي؟ چا خو دا خبره نه ده کړې که. او الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو ذکر ښوولی چې کله انسان بیبي سره ملاویږي هغه دعا چې ده اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یا الله موږ شیطان زموږ نه لرې ساته، او ته چې موږ له څوک راکې شیطان د هغه نه هم لرې ساته. رسول صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته الله دوی له بچی ورکړو لم يضره شیطان ابدا، شیطان بوره چېرته هم نقصان نه ورکوي. پوه پې شوئ که نه؟ الله رب العزت دې موږ ټول د بد نظر نه وساتي. الله دې موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي. او الله رب العزت دې موږ د کوډو منترو او د جادو او د شیطاني کارونو نه وساتي.
او الله رب العزت به موږ باندې په دنیا او په آخرت کې پردې رواچ باقي